د دې صورت متعلق دوه درې خبرې درته ذکر کوم. یو دا دی چې د دې صورت څه فضیلت دی، او دویم د دې شان نزول څه دی، او دریم په دې صورت کې یو ضروري غوندې یو ناشنا واقع ذکر شوې ده، د هغې مختصر بیان به درته وکړم. د دې صورت فضیلت دا دی، په مسلم شریف کې او په ابو داود شریف کې یو حدیث دی. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمای چې څوک د دې صورت لومبي لس آیتونه یاد کړي، لومبي لس، نو پروردګار به دله یو رڼا پیدا کړي او د دجال د فتنې نه به خدای محفوظ ساتي. د دجال هغه فتنه ده چې حضور پاک فرمای ما من نبی الا قد انذر قومه، یو پیغمبر داسې نه دی تیر شوی چې خپل قوم یې نه یارولی. د چانه؟ من المسیح الدجال، د مسیح الدجال نه. د مسیح الدجال نه یو پیغمبر داسې نه دی تیر شوی چې خپل قوم یې نه یارولی. حضور پاک فرمایي وی یو پیغمبر داسې خبره نه ده کړې کم چې درته زه وایم، دا نه دی ویلی، او هغه دا دی چې دی به په یوه سترګه ړوند دی ړوند، په سترګه ښی سترګه به ړوند دی ړوند. دا وی بل پیغمبر یې نښه نه ده ښولی، او زه درته دا نښه ښیم. نو دا لس آیتونه چې څوک یاد کړي دومره زیات شی نه دی، نو خدای به یې د دغې فتنې نه محفوظ وساتي. یوه. بل یو حدیث پاک کې راځي، حضور پاک فرمایي چې د جمعې په ورځ څوک د دې صورت کهف تلاوت کوي، د جمعې په ورځ دله به خدای په دنیا کې یو رڼا پیدا کړي. هغه رڼا د زړه د هدایت رڼا ده، او د قیامت په ورځ به همدله خدای یو نور پیدا کړي، او په خپله حضور پاک فرمایي هغه نور رڼا به د ځمکې نه د اسمانه پورې داسې نور به خدای پیدا کړي، او د دجال د فتنې نه به هم خدای وساتي. او بل عجیبه نکته ده، وی د تیرې جمعې نه د دغې جمعې پورې ګناهونه به مو ته خدای معاف کړي. او فرمایي حضور پاک وی د اتو ورځو د هرې ورځې د فتنې نه به خدای پاک وساتي. فتنه یو عام لفظ، د مصیبت شو، عذاب شو، بیماری شو، د بچی فتنه، د مال فتنه، د عزت فتنه، د دې نه به خدای محفوظ وساتي. نو ټول مسلمانان د دې صورت تلاوت د جمعې په ورځ کوي. د جمعې په ورځ د دې تلاوت دا ثابت شو. د دې صورت شان نزول څه دی؟ نو چې کله حضور پاک د نبوت دعوا وکړه د پیغمبر، نو مکې مشرکانو سره مقابله راغله، او قسم دې داسې مقابله راغله چې زه تاسو ته د هغې بیان نشم کولی. ډېر سخت دور راغی، سخت دور. چا به د حضور پاک په مخامخ ورته مخې ته ودرېدل او کنځل به یې کول، چا ورته په لارو کې غنی اچولی، او بعضې سپېره پکې داسې و چې د حضور پاک په ملا مبارکې به یې پیروان اچو، د سارو پیروان. او بعضې بدبخته ده و چې حضور پاک به یې د ګریوان نه ونیوه، او بعضې بدبخته ده و چې نبی علیه السلام له بیماری کې څادر واچو، هغې له به یې ول ورکړه. دومره ظلمونه. تر دې حده پورې یو بدبخته کافر دی چې دې درته ذکر کوم، عقبه ابن ابي معیط. دا ډېر سپیرو، دا دومره سپیرو چې کله ابو جهل ده ووی چې څوک به لاړ شي فلانکې قصابخانې ته چې یو د وینو ډک، د سوټو ډک یو پیروان راوړي، او د نبی علیه السلام په دې املا ورغورځوي. دې سپیرانه کار کړی دی. نمبر 1. دویم دې سپیرانه کړی دی چې حضور پاک یې دې ګریوان ته څادر اچولی دی. او دریم یو خطرناک کار یې کړی دی. یو ځل دې راغی نبی علیه السلام ته کېناست، لږ قرآن یې واورېد، په هغې حضور پاک خوشحاله شو که دا سپیره خدای مسلمان. نو یو بل کافر په مکه کې ابی ابن خلف، د ده او د هغه تعلقات هم ډېر سپیرو. نو دی چې هغه له لالعت خبر شو،
او ته عقبه ته تللی او د محمد خبرې دې اورېدلې صلی الله علیه وسلم هغه سره دې ناسته کړې زه بس زما ستا تعلقات ختم نن نه پس به زما ستا تعلق نی ماله به نه راځې نه به درځم وی ګوره زما ستا دوستانه ده زه خو هسې تللی وی نه بس چې تا د هغه مجلس کې ناسته وکړه او د هغه خبرې دې واورېدې زما ستا ختم نن نه پس به ما ستا تعلق ختم د رضا کو نه رضا کېده اخره کې وی په یو شرط به درنه راضي کېږم تعلق به در سره قایم و چې ته لاړ شې د نبي علیه السلام نوم یې واغېست د هغه په مخ لاړې وتکي هله به دې پرېږدم دا سپېره راغلی دی او هغه عمل هم ده کړی د حضور پاک څومره ګران کار دغه عقبې دا تکلیفونه صحابه وهل روانې جګړې جرګې هر څه پکې وشو ناکام شو کافر چې ناکام شو دا عقبه بیا خدای مردار که بدر کې دی گرفتار شو جمدی ونیوی شو او نبی کریم صلی الله علیه وسلم خو به دا ګزاره کوله صحابه وی چې دی به مونږ له خدای کوم ځای په ګوته راوړي مدینې ته په قیدیانو کې بوته لاره کې یو ځای مردار نو چې دا معرکې کېدې د مکې کافرو د حضور پاک د مقابلې دپاره یو خبره سوچ کړه وی یاره داسې کار کو یو دوه کسه لیږو مدینې ته د مدینې د یهودیانو نه معلومات کو که رښتونې پیغمبري سره ورسره جګړې کو د مدینې یهود د کتاب خاوندان دي هغوی ته پته ده هلته به ولیږو نو دا عقبه ولیږه دا سپېره بدبخت عقبه ابن ابي معاید او یو بل کافر نضر ابن حارس دا دوه کسه یې ولیږل وی تاسو لاړ شئ او د مدینې د یهودیانو نه تپوس وکړئ چې مونږ کې یو هلک د پیغمبرۍ دعوه کړې ده دا شکل دا صفت او دا خبرې کوي چې هغوی څه وایي دې دواړه لاړل مدینې په مدینه کې یهودیانو اوسېدل هغوی نه یې تپوس وکړ هغوی ورته وی د دریو خبرو تپوس ترې وکړئ که دا جواب یې ټیک درته دی به رښتونی پیغمبر یې ځکه مونږ کتابونو کې د آخرې زمانې د پیغمبر د دنیا د راتلو چې کومه موده ده نو هغه همدا ده ممکن ده چې د آخرې زمانې پیغمبر راشي خو هغه دا درې خبرې بې د پیغمبر نه بل چاته نه دي معلوم نو که جواب یې درکړه ټیک او صحیح ده که درې نه کړه نو دی به دروغجن پیغمبر هغوی چې رالل میټنګ یې راوغوښته وی دغه رنګې د مدینې یهودیانو درې سوالونه مونږ ته کړي هغه درې سوالات مونږ د نه کوو که جواب یې راکړه دی به رښتونی پیغمبري که یې را نه کړه دروغجن دی دریو سوالاتو کې یو سوال ده چې تاسو دنه تپوس وکئ چې یو څو هلکان چې هغوی د خپل ښار نه تښتېدلي دي او ورک شوي دي د هغې هلکانو معلومات راکړه چې دا څوک او دا ولې لاړل دا کوم ځای ورک شو د دې واقع ذکر کړه چاته چې اصحاب کهف وایي دویم یو سړی چې د مشرق نه مغربه پورې په دې علاقه ګرځېدلی دی دا به څوک دا معلومات ته وایي دا هم ناشنا ده او دا لومبی هم ناشنا ده او دریم د روح تپوس ته وکړئ چې روح څه ته وایي دې وی ډېره ښه ده کېناستل نبي کریم صلی الله علیه وسلم وی مونږ له د دریو سوالاتو جواب را که دا دې راکړه مونږ به ومنو چې ټیک وی او که دا دې را نه کړه بیا به ته دروغجن پیغمبر نبی علیه السلام ورته ستار نه به جواب درکړه ځکه زما جواب خو رضانه نه جوړو نه خو ما سره څه خط کتاب ته چې هغې ته ګورم پیغمبر علیه السلام خو امي و نه په خط کتاب خو نه پوهېده نو زه به د وحی انتظار وکړم الله نه به وغواړم ماله به الله جواب راکړي نو سار به دله جواب درکړم اتفاق ته ګوره حکمتونه پکې وي د الله پارچې کې حکمتي د نبی علیه السلام انشاءالله لفظ یې شو دی ونه وی چې سار له به جواب درکړم انشاءالله دا انشاءالله ونه وی چې وی نه وی پې الله خفه شو جواب لیټ شو دوی سار له رالل نبي هم ما ته لا اطلاع نه ده راغلې رښتیا خبرې کوم دروغ نه بله ورځ مو رانله 15 ورځې وحی لیټ شو حضور پاک هم پریشانه دی صحابه هم پریشانه دي او د مکې کافران شپیلي وایي او لوبې کوي او ټپار کوي چې اوس به پته ولګي 15 ورځې پس وحی راغی
ولا تقولن لشيء اني فاعل ذلك غدا الا ان يشاء الله. ولې چې یو کار وې سار له به کوم انشاءالله به ورسره خامخا په دې زه خفه دا به نه وی چې دا به زه جواب در کوم چې خدای وغواړي زه به جواب در کوم. نو بیا دا درې واړه جوابونه وله ورکړل. د روح جواب مو شو یسألونک عن الروح قل الروح من امر ربي. او دا هر پیغمبر واقعا بیان شوه چې د هر سړي واقعا بیان شوه چې کم د مشرق نه مغربه پورې سفر کړی دی سکندر ذوالقرنین. او دریم د دې صورت سره چې کم تعلق دی هغه هلکان چې هغوی د خپل ښار نه وتي او څه شو نو د هغې واقعا بیان شو. په دې صورت کې رب العالمین هغه واقع ذکر کړي او زه بیا درته مختصرا ووایم. دا یو زمانه کې د حضرت اختلاف پکې شته. ګورئ قرآن شریف تاریخي قصې ګورئ نه ذکر کوي په دې ځان پوه کړي. صرف یو واقعه قرآن شریف تفصیلي ذکر کړې ده چې هغه د حضرت یوسف علیه السلام واقعه ده او باقي تفصیلي نه ذکر کوي. یو حصه یو ځای ذکر کړي بله حصه بل ځای مخکې حصه رستو ذکر کړي رستو حصه مخکې ذکر کړي چې څوک دا ونه وایي چې قرآن شریف د قصو کتاب دی. دا واقعات صرف دې دپاره ذکر کوي قرآن شریف کې الله وایي د عبرت دپاره واقعه دی ځکه چې یو عالم واقع ذکر کړي دې دپاره ذکر کړي چې خلک د واقع نه خلک ډېر زر عبرت اخلي. واقع ته خلک پوره توجه هم ورکوي هسې عامو خبرو ته څوک توجه نه ورکوي. نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته په دې صورت کې الله د هغې اصحاب کهفو هغه ذکر کړی دی او هغه واقع هم داسې ذکر کړی دی چې تفصیلي نه ده. بیا علماو پکې څه خبرې اترې کړې دي. دا خلک دا وڅوک دا کم ځای پیدا شوي دي او دا اصحاب کهف دا بیا کم خواته دي او کم ځای کې رک شوي دي او د دې مقصد څو دا یو واقع ده. نورونو د عیسی علیه السلام نه پس ګورې اختلاف پکې شته د عیسی علیه السلام نه پس 2500 کاله پس دا هلکان په یو وطن کې په یو ځای کې پیدا شوي. کم بادشاه چې په هغه علاقه کې و د هغې بادشاه نوم دقیانوس و. دقیانوس بادشاه و. د هغې بادشاه په زمانه کې دا هلکان پیدا شوي او دا هلکان شهزادګان ده چې د مختلفو علاقو د ګورنرانو بچي و د وزیرانو بچي و او دا هلکان ډېر په ناز و نعمت کې لوی شوي دي ځکه د بادشاه زوی چې لویږي هغه خو نه کار کړي نه قصب کړي نه لاسونو کې د کار سره بلي دي نه خپې د کار سره بلي دي وجودونه نازکي نازک مزاج هلکان او د خپلې وزیر یا د ګورنر د دغې خلکو بچي و. دا زمانه د دقیانوس وه او د عیسی علیه السلام نه 2500 کاله پس دا واقعه وه. دقیانوس بادشاه دی مشرک بادشاه دی او کوم ښار سره چې د دوی تعلق او کوم علاقه د هغې نوم افسوس و افسوس په سین سره مخکې سین دی وروسته سین. بادشاه مشرک و شرک پې کو او بادشاه ته به خلکو سجدې لګولې. کوم سړی چې به دربار ته راغی د لومبې به یې بادشاه ته سجده ولګول او بوتان یې جوړ کړي غټ غټ بوتان په چوکونو کې بوتان لګولي غټو غټو شاهراګانو کې جوړ لګولي او په خپلو محلاتو کې لګولي بوتان او ځای په ځای بوتان خواره کړي او کورونو کې حجرو کې خلکو سره بوتانو د دغه بوتانو سجدې به یې کول عبادت به یې کو. یو میلې له به دوی تل په کال کې هغه میله کې به د دنیا خلک شریکېدل هغې کې به نیزهبازي کېده. بادشاه په خپل تخت باندې ناست و نیزهبازي به کېده او چا به په دې میلو کې خپلې لوبې ټوقې کوي لکه که ستاسو خیالي نو اوس هم په دې چترال کې یو میله لګي اکثر صدر پاکستان هم ولري پولو ورته وایي که څه ورته وایي پولو ګراونډ او په دې اسونو باندې هغه خپل کرتبونه کوي او د دنیا خلک هغه تماشې او هغه میلې لري. یا مثلا په 23 مارچ باندې او یا مثلا په دې بعضې 14 اګست باندې چې دا فوجي میلې لګي او د ټینکونو د دې مظاهرې پکې خلک تماشې لري. دقه رنګې به دې بادشاه یو میله لګېدل هغې کې به هغه فوجي تربیتونه هم کېدل د هغه زمانې چې څه فوجي تربیتونو اسونه به هم پکې خلکو ځغلول بادشاه به وزیران به او دا دنیا به راغونډه وه. دقسې یو میله لګېدلې ده
بادشاہ دی دقیانوس، وزیران دی لګیا دي، خلک خپل کرتبونه کوي، بوتان لګېدلي دي، بوتانو ته سجدې کېږي، بادشاہ ناست تخت لګېدلی دی. اتفاق ته ګوره چې ته د یو اونې نه یا د یو چت نه یو پیشو را ټوپ کړی. پیشو چې څنګه را ټوپ کړي، پیشو د بادشاہ د خوا سره پرېوت. خو دې بادشاہ دام دعوه کړې وه چې ګوره یو خدای زه مې د خدای دعوه م کړې ده، او خلکو له خپل بوتان هم ورکړي دي، خپلې ډانچې چې دا په کور کې کېدی او زما دې بوتانو ته سجدې لګوي. چې څنګه پیشو را پروتې ده او پیشو ټس کړی دی، نو چې د بره نه یو شی را پرېږدي نو خلک خامخا ویرېږي. چې څنګه را پرېوت، بادشاه فوراً ټوپ کړلی او غوبل شو چې دا څه چل وی، کله یو خوا منډه وی، کله بل خوا منډه وی. ملګرو لاس نه ونیو چې صاحب څه خبره نشته، پیشو د بره نه را پرېوت. دې لکانو په اړه کې سوچ وکړو چې که دا خدای وي نو دا دومره یره به پرې نه راتله. په خدای خو یره نه راځي، ده خو دومره یره و دوا شته. زه به دې تعبیر وکړم، کتابونو کې نشته، زه به ده وویم چې که پرتوګ یې چوکت نو ممکن ده چې ټول به لړی دي. فرعون سره هم دا چل شوی. فرعون ته چې کله موسی علیه السلام مار پرېښوده که نه، نو دومره دستونه یې کړي چې ټول پرتوګ او غار سې میدان یې ټول لړلی. نو خدای العیاذ بالله ده چې دا خبرې مې را یادې شي ډېر خوشحاله شم. دیم شکر دی چې موږ د هغې ذات عبادت کوو چې هغه له نه یره شته، نه پلیتي شته او نه پکې خراب صفت شته. شکر دی د خشته او ښکلو صفتونو مالک او زموږ خالق او مالک. نه لکانو سوچ وکړه چې داسې خدای دی، یو پیشو ټس سره دومره یوره یری چې کرسۍ نه ټوپونه ووال، تخت نه ټوپونه ووال او خلکو رونیوه. خدای خو داسې نشي کېدی. خو بادشاه دومره زورور دی، پولیس فوج ورسره دومره دی چې څوک غږ نشي کولی. نو یو هلک دی شهزادګانو کې پاسېد، یو غاړه کې کېناست او په دې سوچ کې پرېوته چې دا موږ په کومو کندو کې پراته یو. دا خو خدای نه دی، دا اسمان چا پیدا کړی دی، د پلار چا پیدا کړی دی، د نیکه چا پیدا کړی دی. انقلاب راغی په ذهن کې. یاد وساتئ ورونو، خدای پاک زموږ دا دین او د اسلام دا فطري دین دی، فطري دین فطرت. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمائی ما من مولود الا یولد علی الفطرت. یو معصوم داسې نشته چې هغه فطرت اسلامي باندې نه پیدا. د هر چا په زړه کې خدای ایمان او اسلام اچولی دی. خو دا خو موږ د پلار مور عبادت ته وګورو نو هغه فطري طور اسلام ته راشو. یهودیان د خپل مور پلار عبادت خانو ته ګوري او د هغوی عبادتونو اخوې رمایل شي. عیسایان د خپل پلار مور عبادت ته ګوري یا خپلو سکولونو کې مدرسو کې سبق وایي اخوا مایل شي. که یو انسان په داسې ځای کې لوی شو چې د یو مذهب هم نه لیدلی، نه اسلام، نه عیسایت، نه یهودیت، دی به مسلمان لویږي. په دې اطرافو کې د خدای د قدرت او د وحدانیت نښې دي. وفي انفسکم افلا تبصرون. د انسان په دې وجود کې داسې نښې، داسې نښانې دي که دی ورته سوچ وکړي دی به دا ومني چې د ما دا وجود په خپله نه دی پیدا، دی له یو پیدا کوونکي شته. دی لږ زړه کې انقلاب راغی، پوه شو چې خدای خو دی نه دی بل ذات دی. داسې یو ذات دی چې د اسمانونه او د ځمکې او د کائنات پیدا کړي او دا ستوري پیدا کړي دي. دا هر څه خود به خود نه پیدا کېږي او دا خدای سره شریک نشته. بله لک راغی، ام لاړ هغه سره کېناست، بله لک راغی، بله لک راغی. دا یو څو هلکان، اته، نهه، لس، یولس، هر څومره چې دي دا هلکان شهزادګان ښکلي نوجوانان رالل، یو بل سره کېناستل او په دې سوچ کې دي. زړه کې یو انقلاب پروت دی چې ناست دي، دا یو د بل نه تپوس کوي هلکه هغه میله دې پرېښوده، ته څنګه دلته راغلی؟ بل وایي نو ته څنګه راغلی؟ بل وایي ته څنګه راغلی؟ هلته میله ده، لوبې دي، منډې دي، ترړې دي او جادوګران لګیا دي، جادو کرتبونه کوي او قسم قسم نخرې کېږي. یو وایي چې زه خو به ال ویم، خو که زما خبره پټه ساتئ، ال وعده کوئ. وی بلکل موږ به پټه وساتو. وایه وی زما زړه کې خو دا رالل چې دا دقیانوس خدای نه دی. الله واحد لا شریک وحده لا شریک له، یو ذات دی چې د دې ټولو کائناتو مالک دی. او لکه مې دا راغلی چې دا بوتان خو موږ په خپلو لاسو تراچل او جوړ کړل، دې ته موږ عبادت کوو. نو زه خو په دې سوچ کې شوم درازان نه شوم. بل وی قسم دې زما هم دا سوچ دی، بل وی قسم دې زما هم دا سوچ دی، بل وی قسم دې زما هم دا سوچ دی. خالقه به ټیک ته زموږ دا سوچ دی. اوس دا سوچ مخلوق ته رسول غواړي. خو ګورې خفیه طریقې سره
دې نه به څوک خبره ونه ولې که بادشاه خبر شو سرکاري مذهب بت پرستی ده که بادشاه خبر شو یا زموږ پلانان خبر شو یا مشران خبر شو سزا به راله راکړي پټ پټ به داسې دا شیخ وره اوسه مشوره سلا به کوو خو خبره پټه کوم دی پاتې کېږي بادشاه ته اطلاع ورسېږي چې دغه رنګې یو څو هلکان دي چې خو ستا سرکاري مذهب نه مني او نه تا ته خدای وایي هغې خو بل خدای مني بادشاه فورا دوی ځان ته ودرول او راوستل چې راوستل دربار کې حاضر کړ بادشاه ته تپوس وکړ تاسو متعلق څه خبرې رسېدلې دي څه مسله ده نو حق نه پټېږي فورا د دوی د خولې نه ووتل قرآن شریف کې په دې صورت کې رب العالمین رستو فرمایي الله تعالی رستو په خپله په دې کې ذکر کوي په خپله فرمایي څه وایي اذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والارض رب زمون رب د اسمانونو د ځمکې دی لن ندعو من دونه الها لقد قلنا اذا شططا د الله نه ما سوا بل خدای نه منو او که بل خدای مو د الله نه علاوه ومنو خو دا خو مونږ ډېره خطرناکه او د جرم خبره کړې او دا خبره خو درسته شوه تاسو خو دا یو نظریه ده او یو عقیده هم ده داسې م چېرته پرېږدم میټین شروع شو چې څه ورسره وکړو پلاران یې چې کوم وو هغې وغوښتل وی ستاسو بچي خو دا عقیده لري څه ورسره وکړو هغې ویرېدل وی بادشاه سلامت چې ستا خدای نه مني او ستا مذهب نه مني زموږ بچي دې موږ ته دستبردار چې څه ورسره کې ورسره یې وکړه بعضې خلکو وی چې نه صبر ورته وکړه چا وی صیب مړې کړه میټینګونه کېدل بادشاه وی نه یو چل کوم دوی له به لغونې مهلت ورکړو که دوی خپل زوړ دین ته واپس شو خو ډېره ښه ده او که خپل زوړ دین ته واپس نه شو نو بیا داسې سزا به ورکوم چې د عبرت سزا به داسې سزا به مې چاله نه ورکړي وی ځئ بچې تاسو هلکان یې ناپویه یې تجربه نشته بې تجربې یې ځئ لړ شئ سوچ وکړئ مشوره وکړئ تاسو له 2 ورځې پورې مهلت که خپل زوړ دین ته واپس شوې ښه پخه ګنې بیا به در سره ګورو سرمنې به مو باسم پرېږدم نه تاسو له مهلت در کوم اوس که سمدستي م وجنم خلک وایي ظلم یې ورسره و هلکان هغه نه پوهېدل دې مشر و دې خو پوهېده مهلت در کوم دې ویې ډېره ښه ده چې دې بار څنګه راووتل یو بل سره مشوره کوي چې دې ظالم بادشاه نه موږ څنګه اوس بچ کېږي د ده د یارې نه خو زموږ پلاران هم انکار و نور خلکو ته به موږ څنګه دین ورسب څه به کوو اوس ګوره نیازبین هم و که نه کوم چې نیازبین وي هغه نه سفر کولی شي نه خدمت کولی شي یو بل سره دا مشوره وکړه چې دا کوره به لږې پیسې راولي او چېرته بار به وځو ده د دې بادشاه نه به چېرته ځان بار وباسو په دا بادشاهي نه صحیح که نه بل دی صحیح هغه خو به داسې بادشاه نه وي لکه زموږ د پاکستان چې ده هغه به داسې بادشاهي وي لکه چارته دی چې ده یا د پېښور وه نو چارته دی نه خو سړی مردان ته تللی شي او پنډۍ ته هم تللی شي او پیاده منډې چې والي لاهور او کراچۍ ته هم تللی شي ډېره ښه کورونو نه پیسې راواغېستې چې پیسې راواغېستې یو لږه لږه صدقه وکړه او رالل یو غار دی د دې د کلي نه بار د کلي په خوا کې هغې غار ته ورننوتل چې دې غار ته به ننوځو ځکه که بار ممکن او مشورې میټینګونه کوو د بادشاه کارندګان او دا پولیس او دا او خلک هم داسې خلکو ته نیغ نیغ ګوري که نه چې لکه دا هغه هلکان دي دا هغه چې نوې مذهبې دی دا هغه دي چې بادشاه مهلت ورکړی دی نو یو کس یې ولېږه نو هغه څه چل وکړه ځان سره یې کور نه هغه خپلې جامې چې کومې د شهزادګانو جامې دي هغه بدلې کړلې او نورې زړې جامې هم راغشتې وې نو دا هغه زړې جامې واغېستې چې ته لړ شه لږ خوراک راوړه خوراک به مو خورو مشوره به مو کوو هلال څه خوراک یې هم راوړه کېناستل مشوره کوي چې مشوره دې څنګه کوي دې مشورې دوران کې ماښام شو چې ماښام شو ستړي شو په هغه غار کې ډډه وواله چې ډډه یې وواله خدای پې خوب راوست اوده شو قرآن شریف کې الله فرمایي فضربنا على آذانهم فی الکهف سنین عددا الله په دې غار کې اوده کړل څونه عمر قرآن شریف کې الله وایي 300 کاله 9 کاله د پاسه 300 په دې غار کې اوده دي دا د خدای لوی قدرت 300 او 9 کاله په دې غار کې دا اوده او قرآن شریف کې الله فرمایي داسې لو دکړل چې په ډډه الله اړی راړی خوب کې چې سړی په ډډه څنګه اوړي چې وجودونه ونه لګي
خراب نشي. غارم په داسې طریقه د قرآن شریف کې الله فرمایي چې نور راځي نو د نور هغه حرارت او شعاع وردننه کېږي، او چې بیا کله نور پریوځي نو بیا شعاع وردننه کېږي، پوره نور هم نه وردننه کېږي چې د ګرمۍ د لاسه خراب شي وجودونه. او داسې هم نه ده چې نور پرې نه لګي چې د یخنۍ نه وجودونه وپړسېږي. څه ورته وایي؟ دا بوږه بوږه شي د یخنۍ د وجې نه، دا سرمن څه ورته تاسو وایئ؟ داسې دغه غوندې شي، بوږه بوږه شي وپړسېږي، چې داسې وبړی شي، د هغې نه خدای پاک ساتي. و د دې دوی دقیانوس بادشاه فورا چې هغه ټیم تیر شو، دا هلکان پیدا نه شو، هغه فورا اطلاع وکړه چې دا هلکان راولئ ګرځئ. لګیا دي خلک، څوک یو خوا ګرځي څوک بل خوا ګرځي، او قدرت الهي ته ګوره. غار عجیبه غار دی. قرآن شریف کې رب العالمین په خپله وایي دا غار په داسې کیفیت دی چې سړی پکې ورننوځي خولې تنګه ده، نو دننه بیا یو طرف ته فراخه شوی دی، پته نه لګي. خلک یریږي نه داسې غار نه چې دې غار ته څنګه وردنوځو. ګرځي خلک یو خوا بل خوا یو خوا بل خوا، چکرې لګي د دوی پته نه لګي. دقیانوس بادشاه یو تخته ولیکله، په هغې د دوی نومونه ولیکل او هغې سنبال کړ او اعلان یې وکړو چې دا کسان دي، دا باغیان زما نه تښتېدلي، هغه چې موږ ورته څه وایو اشتهاري مجرمان. هغه اشتهار چې اوس په اخباراتو کې اشتهار ورکوي، او د ده متعلق غټ اشتهار جاري کړ او هغه تختې راواغېسته. هغه په خپله د چې کوم خاص محافظ خانه وه هغې کې لکه اوس هم یو فایل دي که نه، هغه فایل قاضي جج مشر جج سپریم کورټ والا ځان سره محفوظ کړي، هلکه دا شی بس فایل کا دا به پروت وي، به وخت ضرورت په پکار راځي. هغه تخته باندې نومونه لیکلي دي، د دوی پوره حالات یې لیکلي دي، د پلار نومونه یې ولیکل او تاریخ یې ولیکه چې په دې تاریخ په دوی سزای موت فیصله وشوه او دوی نشته وتښتېدل، دا اشتهاري مجرمان دي، او چې چا م راوستل هغوی له به دومره انعام میلاویږي، او دا به مونږ پالیسي کوو. تختې کا فایل ځان سره سنبال کېښو. دوی خو لاړل غار ته ودلي، ګرځي ورپسې ګرځي ورپسې ګرځي ورپسې ګرځي، پته یې نه لګي. اخر کې څوک رالل دې غار ته چې ویې کتل دا پکې وده دي، فورا لاړل بادشاه ته اطلاع ورکړه، صاحب راشه الله سړي مې پیدا کړل. کوم ځای دی؟ یو غار دی، خو صاحب غلې به ورځو ګورې اوږده پراته دي چې ویښ نه شي ونه تښتي. چې بادشاه سینګرا دی او سړی غار ته وردننه کړ، وایي چې غار کې خو سړي اوږده پراته دي، سپی ورسره لا بیل دی، کلبهم باسط ذراعیه بالوسید. دوی چې کله تلل سپی ورپسې دی، سپی شړي هغې ورپسې دی، سپی شړي او ورپسې دی. سپی ورته وایي چې تاسو د خدای نه نه یریږئ. سپی ورته ګویا شو د خدای نه نه یریږئ، زما در سره مینه ده او تاسو ما شړئ. حیوانات به جنت ته نه ځي، لیکن د اصحاب کهف سپی به هم جنت ته ځي. سګې اصحاب کهف دا به هم جنت ته ځي. ولې؟ د صالحینو نیکانو سره محبت یې ساتلی دی. دې وجې نه علماو سره صالحینو سره محبت او مینه دا د برکت نښه ده. وروڼو ګورئ، په مال به اعتماد نه کوې، ذهن کې واچوه، مال غاد ورایح ثورت ولا شی. په بچو به هېڅ اعتماد نه ساتې. نن دې بچي دي خو چې پیدا کوې ونه، او که د ګټې وټې ته نه پرېوتې که نه، به اعتماد به پرې نه ساتې. په قوم به اعتماد نه ساتې. اعتماد به په چا ساتې؟ د الله رسول مینه باندې. په چا به ساتې؟ الله رسول مینه، دا به جنت ته رسوي. او علماو سره محبت مینه، دا به جنت ته رسوي. صالحینو سره محبت مینه، دا به جنت ته رسوي. سپی دې ولې نه؟ بادشاه چې راغی ویې کتل، هلکه ودلي راویښې ګرفتار بادشاه نه ویښه وایم دې سره داسې سزا ورکوم چې داسې سزا به مې چا له نه ورکړې. ځان له پخپله جیل خوښ کړی دی، چې کوم جیل یې ځان له خوښ کړی دی نو زه خو بیا جیل کې اچوم، دا وله ټیک دی. شا به یې راوړی ګټې او د غار دا خلور پسې مکمل بند کړې. همدې کې نه خوراک به میلاویږي، نه بس اوبه میلاویږي، نه به هوا ور باندې لګي، نه به تو ور باندې لګي، همدې کې دننه به مړه شي. عجیبه سزا تجویز کړه. ګوره دا مقلب القلوب، زړه بدلونکی څوک دی؟ الله. داسې ده که نه؟ نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې به سوال کو نو فرمایل اللهم یا مصرف القلوب، ای زړونو اړونکیا، صرف قلوبنا علی طاعتک، یا مقلب القلوب
قلب قلوبنا الى طاعتک خدای زموږ نو ستا تابعدارۍ ته ورواړه. اوس د هغه زړه کې خدای دا واچو ګنې وجلې هم شو رابخول هم شو سوځول هم شو هر قسم یې کولی شو. الله زړه کې ولا دا سزا تجویز کړه ځکه د هغې سزا کې د هغې فایده وه. نو دا سزا یې ولا په لږ کې تجویز کې چې راویښوه ما به دیوال ورته ووه. خلکو ډېر مخالفت وکړ. بادشاه ویې نه دا الله چې کوم جیل خوښ کوم دا وله ټیک دی همدقه جیل کې دا وله ورکوم. ډېره ښه ده. دیوال یې ورته د مضبوطو غټو غټو تیږو خیجو مضبوط یې وتپو خیر و خلاص. بادشاه لاړ. سړي څوکیداران مقرر کړل چې دا دیوال کله کله ګورئ بار تېرو اگر چې د راوتو هېڅ امکان نشته دومره غټې تیږې څوک لرې کولی نه شي. او بیا بادشاه چې کوم آبادي کوي تاسو ووینئ که نه د شاهي مسجد دا دیوالونه چې والي شوي دي شاهي قلعې والا دیوالونه چې والي شوي دي دا څوک نړولی شي. د قیانوس بادشاه زمانه رو رو تیریږي 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 اب خدای مړ که ورپسې بل بادشاه هم راغی مړ شو بل هم 300 کاله تیر شو. ورو ورو پروردګار داسې خلک پیدا کړل چې هغه صالحان او نیکان شو. دا دورونه تیریږي کله د باطل غلبه وي اخر کې د حق غلبه راځي. بیا د باطل غلبه ورپسې د چا غلبه وي د حق غلبه. لکه زمونږ دې وطن ته وګورئ زمونږ په دې وطن د بت پرستۍ یو زمانه تېره شوې ده. تاسې ده که نه ده کم یو غونډی چې ګوري بوتان پکې راخېږي. د دې اوتوانزو دا بار غونډی وګورئ د رزړو دا وګورئ تورنګزو کې دا غونډی وګورئ دغه کې وګورئ دا څه ورته ویلې کېږي تخبی کې وګورئ دا چې څومره غونډۍ دي کې بوتان راخېږي دا بت پرست تېر شوي دي او ګوتم بت بعضې بوتان پکې راخېږي. معلومیږي دا چې د هغه ګوتم بت والا خلک هم دلته کې تېر شوي دي لیکن دور پې پروردګار د اسلام راوست او پښتون هغه قوم دی چې رب العالمین مکمل اول نه اخره پورې خدای پاک د صحابو په وجه صحابه دلته راغلي دي پروردګار دا ټول خدای مسلمانان کړي. یو دور راغی دقه رنګې د قیانوس د زمانې نه پس خدای یو دور راوسته چې دور راوست خدای خلک ښه کړل بوتانو نه سجدې ختمې شوې او خلک ښه شو نیکان شو. یو بادشاه را یو صالح او نیک بادشاه نوم یې تورتوس دی. تورتوس بادشاه را هغه بادشاه راغی د دې بادشاه زمانه کې خلک نیکان دي او د عیسی علیه السلام دور دی او دا هغه زمانه ده چې عیسی علیه السلام خدای پاک جم دی بیا اسمان ته خېجولی دی. د عیسی علیه السلام د وینا مطابق څوک ښه عبادت کوي او څوک عیسی علیه السلام ته خدای زویم وایي داسې هم پکې شته خو بت پرستي ختمه شوې ده. رو رو خلک نیکان بت پرستي خو چې دا تورتوس بادشاه راغی نو دغه زمانه کې بیا بعضې خلکو رو رو هغه د کفر خبرې بیا رو رو راغلې دور بیا رو رو نږدې کېږي. حالانکه دې ته زمانه رسېدلې ده چې ښار مکمل بدل شوی دی. ښار کې جوماتونه جوړ شوي دي ګرجې جوړې شوي دي د ښار په دروازو باندې لا اله الا الله عیسی روح الله لیکلی شوی دی. هر څه بدل شوی دی بوتان مات شوی دی. خو دا بادشاه چې دا تورتوس بادشاه راغی دې وخت کې بعضې خلکو دا عقیده رو رو خوره شوه چې یاره دا خلک به څنګه واپس جمدي کېږي. یو ځل چې یو سړی مړ شو او خور یې شو دې به څنګه واپس جمدي کېږي. دا غلطه خبره ده واپس جون نشته. رو رو دا نظریه خوره شوه او د بادشاه چې کوم خواص دي پارلیمنټ والا زه به ته تعبیر وکړم دې خلکو ته خبره ورسېدل څوک یو خوا شو څوک بل چاوی واپس جمدی کېدل شته چاوی واپس جمدی کېدل نشته. بادشاه پریشان دی. بادشاه کتابونه لیکي زړې جامې واغوستې سر یې سرتور خپې بلې خپې شو او پروردګار ته درخواستونه شروع کړل چې یا الله یو نښه داسې موږ ته ښکاره کړه او دا داسې وخت چې نه پیغمبر شته او نه د پیغمبر صحیح تابعدار شته نه د پیغمبر تعلیمات شته ختم شوي دي جاهلیت رو خورېږي. بیا پروردګاره داسې یو نښه موږ ته ښکاره کړه چې د هغې نه دا خبره معلومه شي چې بعث بعد الموت د مرګ نه پس جمدي کېدل دا حق او ثابت زاری کوي الله ته زاری کوي دې خو الله ته چل کړی دی هغه دیوال خدای غورځولی دی. زمانه خو پکې 300 کاله تېره شوه وازدادو 9 فلبثوا في كهفهم 300 وازدادو 9 309 سال دیوالم پرېوتی دی خو دوی دننه اوده پراته دي. خدای پاک حفاظت کوي. الله چې حفاظت ته چا کوي هغه څوک خرابولی شي نشي خرابولی. پروردګار لګیا د حفاظت کوي هېڅوک هم نه ورځي. دې خواته دوی را پاڅېدل د خوب نه راویښ هلته بادشاه خدای ته زاري کوي چې د خوب نه راویښ شي څنګه ویې کتل نو څه خوراک یې خوړلی و
او سیده سر ته پروت و چې ویې کتل خوراک هم روغ پروت دی 300 سال کې خوراک روغ پروت دی. زه به بل مثال هم درکم د عزیر علیه السلام مخکې قرآن شریف کې ذکر شوی دی. عزیر علیه السلام په لاره تېرېده او داسې روان ویجاړ ښار پروت و وی انا یحیی الله هذا بعد موتها دا به خدای څنګه جمدی کړي فاماته الله 100 عام 100 کاله عزیر علیه السلام خدای پاک ساتې وویستله او ورسره د انګورو اوبه د انګورو اوبه ډېر زر څښا کېږي. انځر د انځر په میوو کې ډېره زر څښا کېږي. 100 کاله پس چې سترګې وغړولې د انګورو اوبه هم تازه دي. وانظر الى طعامك وشرابك لم يتسنى قرآن شریف کې الله وایي هغه خوراک چې زر څښا کېږي چې انځر دي هغسې محفوظ دي. هغه د انګورو اوبه چې ډېر زر څښا کېږي هغه مخکسې محفوظ پراته. دا هر څه خو د الله په اختیار کې دي که نه. دا څښاوالی ولې راځي؟ د جراثیمو د ذریعې نه او د آب و هوا د ذریعې نه او د حرارت او د برودت د وجې نه او دا هر څه د چا په لاس کې دي؟ د الله په لاس کې. جنت کې یو شی هم نه څښا کېږي. زه کله کله یو مثال ورکوم. زیدنا ماشوم د مور په ګېډه کې دننه په څومره ګندګۍ کې پروت دی او په اوبو کې ډوب پروت دی، په اوبو کې ډوبه، لیکن دا ماشوم نه څښا کېږي. عقل غوي چې څښا دي شي او مخصوص ټمپریچر دا د مور په دې ګېډ که ته وایې چې دا څنګه په دې څنګه دی پوهیو د مور په ګېډه کې د ماشوم پروت دی هغه مخصوص ټمپریچر غواړي. په ژمي کې متعله هغه ټمپریچر رسوي، اوړي کې هم ورته رسوي. چا داسې وکړل چې ورېږه په اوړي کې به د ماشوم د مور د خېټې ته به بوزې وو هسې نه دننه ماشوم مړ نه شي، حرارت زیات نه شي. او په ژمي کې به د خېټې ته هیټر ایږدو هسې نه یخني پرې زیاته شي ماشوم مړ نه شي. او هغه مخصوص اکسیجن او د خدای رسوي او هغه غلط ګیس د خدای وباسي کاربن ډای د ماشوم خوراک ته هغې ته خامخا رسېږي. نه دغه دی کې وجود دقسې خاموش پروت دی، نوکان جوړېږي، ویښته جوړېږي په سر باندې، اډوکې جوړېږي او په اوبو کې ډوب پروت دی ماشوم او جمدې پروت دی. کم خدای چې دا کار کوي دا هلکان په دا 300 کاله ساتلی شي که نه شي ساتلی؟ یو قادیاني و زموږ یو عالم سره بحث و مناظره وه. نو قادیاني دا قادیانان دا نه مني چې عیسی علیه السلام بره په اسمان کې دی. میرزا غلام محمد قادیاني ته مسیح وایي. وی تاسو خو وایئ چې عیسی علیه السلام بره په اسمان کې دی. وی ستاسو خو دا عقیده ده چې په اسمان کې نه بول شته واړه او نه لوی. بلکل. وی دا عیسی علیه السلام هلته اودس ماتی کوم ځای کوي؟ نه مولانا صاحب ورته وایي وی د مور ګېډه کې څو میاشتې تېرې کړې دي؟ وی 9 میاشتې. وی مور ګېډه کې د غول کوم ځای کول؟ هغه کموډو ښایه که نه چې کوم ځای پرې ته ناست وی او هغه بول چې د کول هغه ځای راته وښایه. چا به ډېران وښایه چې د مور ګېډه کې دې پکې متیازې کولې. وی الله راله بندوبست کړی نو د خبیث بچی چې تا له دلته بندوبست کولی شي هغه هلته نه شي کولی. دا اسباب د چا په لاس کې دي؟ اور یو سبب د سوځېدو دی، دا خو منې که نه؟ لیکن ابراهیم علیه السلام چې ورپرې وسوځوي نه. اوبه د غر کېدو سبب دی، لیکن موسی علیه السلام څخه خپل قوم پې خدای پاک راپورې باسه که نه؟ دا موږ ته الله مثالونه ښیي. جناب نو دی یو چې راویښ شو خوراک هم پروت دی. دا یو ورته وایي چې لکه څونه ټیم به زموږ د خوب شوي ورو ورو خبرې کوه بر څوک پوه نه لري. دقیانوس دی څونه یاره ممکن ده چې یو شپه به مم خوب کړي، یو شپه به اول ورته وایي یاره الله اعلم، الله ته پته ده چې څومره ټیم به. قرآن شریف کې الله وایي یو وایي چې یو شپه، بل وایي الله ته پته ده. دا دویم ټیک وایي چې الله ته پته ده. د یو ته وایي داسې کار وکړه جامې دې بدلې کړه، دا زړې جامې واچوه او خفیه پټ لاړ شه ښار ته. د قیانوس او د هغه پوج پولیس څوک در باندې خبر نشي او طعام به راوړې خو ایهم اسقا پاکیزه طعام حلال حرام خوراک را پسې راونړ. هلکه څوک ونه وي جامې بدلې کړه، بیس بدل کړي، جامې بدلې کړه، پټ غوندې وځه ډېره ښه جامې بدلې کړې. او دا یو کس تاسو هلکه دلته بار راونه دی ښه خبرې هم په زور ونه کې غلې غوندې ووت چې ووت داسې پټ پټ ځي پټ پټ ځي په ښار ورننوځي. او 300 کاله نه هم که د پاسه قار نقشه خو به درته ټول چې په یو دروازه څنګه د ښار ورغی د دې ښارونو به دروازې وي لکه څنګه چې زموږ د پېښور په خوا دروازې وي. ما اورېدلي چې د دروازې به د شپې ماښام بندولې او سهار به یې کلاول. چې به دروازې ته وکتل بر یې لیکلي لا اله الا الله عیسی روح الله. هلکه دا څنګه چل دی دې دروازه باندې په بوت ولاړو، خو بوت نشته داسې دي غلې غوندې لاړ، لار مې جوړ خطا کړې ده.
بلې دروازې له ورغی چې ویې کتل په هغې لا اله الا الله لیکلي شوي هلکه دا خو زمونږ همغه ښار دی که نه یو خوا بل خوا ګوري بل ښار به نو بل خو نشته اوس فاتحه ته خو خپله علاقه معلومه ده دا څه مسله ده زه جوړ خو بینما دا بالکل تفسیر مظهري تفسیر قرطبي او مختلفو مفسرینو لیکلي او مورخینو هم لیکلي دي هلکه خدایږه لږ زور ورکومه چې ویښ یم کودیم ها ویښ یم کودیم یاره ویښ یم نو دا خو هغه ښار نه دی دا څه مسله ده نو په دې بله ده ورېږه دننه به ورشو چې دننه ورغی اوس دې پټ پټ ورو پټ پټ کوي څوک به وپېژني چې ګوري هلکه دا خلک خو ټول بدل دی هلکه دا جومات څه کوي ګرجا هلته خلک خبرې کوي د عیسی علیه السلام نوم اخلي لکه عیسی علیه السلام دا خلک څنګه پېژني ته خو چې موږ پرون تلو نو نه چې عیسی علیه السلام پېژانده نه دلته ګرجه وه او نه دا کلمه وه او نه دا ښار داسې و دا خو دا څه مسله ده یاره داسې معلومیږي چې زما دماغ خراب شوی دی دماغ به کار نه کوي خیر په دې کشمکش کې دی را کار څه چې دی ملګرو ته به دا ناشنا قصه کوم خو چې څه ډوډۍ خو ولې یوسم یو دوکاندار ته ورغی چې دوکاندار له ورغی هوټل والان ډوډۍ اخلي هغه ته هغه پیسه راواغېسته روپۍ هغه یې ورکړه دا واخله او مال ډوډۍ راکړه هغه چې روپۍ ته وکتل ښه خزانه دې مونتې ده که غلا دې کړې ده روپۍ خو 300 سال مخکې والا ده که بدلې شوي دي اوس لکه زموږ د ایوب خان د زمانې پیسې چې اوس څوک راوباسي ایوب خان د دور هغه روپۍ نوټ چې اوس دی راوویسته او دوکاندار له دې ورکړه اب په ټکه وایي چې خزانه دې مونتې ده دا خو زرې روپۍ دي دا خو نه چلېږي چې ویې کتل یې لکه دا خو زره چې ته خزانې مونتې ده هغه بل ته خولې ده بل ته خولې بل هلکه دا سړي اغلا کړې ده او یا خزانه مونتې ده سړی ګرفته سړی کلک ته مټې خزانه دې کوم ځای مونتې جی خزانه مې له ده مونتې ماله ډوډۍ راکې اوږې ما او ماله ډوډۍ راکې نه تا خزانه مونتې یا دې غلا کړې ده پیسې راوباسه زه یې ښایه ګنې بادشاه ته دې پیش کوم یا خدایه اوس د قیانوس ته به پیش نه کړي دا څه په غم واوړې ده نه چې نه ما خزانه نه دا دروغ وایي خزانه کوم نه او پلار که مې خبر شوم پلار مې قبر کې پروت دی تره که مې خبر وروڼه که مې خبر وی به چې تا غلا کړې ده دا څه په لانجه واوړېدو یو نه نیسي بلې بل نه نیسي دیم غریب ځان ته حیران دی څوک وایي لکه ګورې خبره پټوي درنه خزانې منتره خو هل نه وایي څوک وایي دا د قصده لیونې کړې دی دا خبرې ګډې وډې کوي چې پلار مې دی ورور مې دی او تره کم دی نوم دی ښایه پلانکې مې نوم دی پلانکې مې پلار دی پلانکې محله کې اوسېږي روغې که لیونې پلانکې محله کې دی پلار دی په دغه محله کې کم دی اوسېږي دی ځان د قصده لیونې سړی یې ونیوه وینیوه بویه ته او خلک هم ورپسې دي هله ګوله جلوس دی چې پاګل دی څوک یې لیوی څوک یې خزانې منتره څوک یې ګرې وړې وایي سړی یې نیغ بوتلی دی او بادشاه ته تورتوس بادشاه ته ور مخامخ کړی دی او بادشاه دغه وخت کې لګیا دی خپل رب ته لاسونه نیولي دي الله داسې یو نښه راپېښه کړي چې زما د قوم د مرګ نه واپس جمدي کېدل نه مني خدای چې ویې مني دی پرې وردن نه کړ وایي بادشاه سلامت یو غلم نیولی دی او دی اوس رپېږي چې دا هغه بادشاه ته دی د قیانوس خدا نه دی بادشاه څه شو بل بادشاه د کمې راغی چې ور مخامخ یې کړ ورته یې ویې چې ستا څه نوم دی وی زما نوم دی مکسل مینا بادشاه سوچ کې پرېوت هلکه ورته هغه فایل راوباسه بادشاه سره خو فایل پروت دی تخته راوباسه تخته یې وکتله او پېښ شو هلکه به تاسو غلی شئ ما سړی وپېژن څه نوم دی مکسل مینا پلار دې څه نوم دی فلانکې د کوم کلي د فلانکې کلي بس پرېږدې د سړي ټیک وایي وی دا هغه هلکان دي چې 309 سال مخکې روږ شوي دي دا یو پکې پیدا شو هغه وی 309 سال مخکې نه دي بېګا تلي یو په غار کې وده یو بېګا خبره دې وروسته ده بېګا خو سره بېګا تللی دی ټول ښار بدل دی د کوم بادشاهي و بېګا وی د دقیانوس پته خو لګي که نه چې جنا بادشاهي کله تېره شوې او د هغه نه مخکې د چا بادشاهي وه خلکو ته خو دقیانوس نه معلوم وی ټیک وی دقیانوس بادشاهي 309 سال مخکې تېره شوې ده ته ټیک وی پلار دې څه نوم دی پلان کې قوم قبیله تختې راویسته فایل روت فایل کې هر څه لیکلي شوي وو دا هغه اشتهاري مجرمان دي چې 309 سال مخکې بادشاه ورپسې اشتهار کړی دی خزانه کې هر څه لیکلي دي وروره ټیک وی کښېنه بادشاه نه ولې تختې دی دقیانوس نه هغه مشرک و بوتانو عبادت یې کو وی الحمدلله اوس داسې بادشاه له راغلی چې الله یو منو
عیسی علیه السلام د خدای پیغمبر منو سړی مطمئن شو. دې سوچ کې دی اوهو 309 سال مونږ خوب کړی دی. بادشاه قوم ته ووایي راځئ اوس ما د خدای نه غوښتې وه پروردګار راته وښوله. دا خلک الله وده ساتلي دي 309 سال او خدای پاک واپس روغ کړل. دقه رنګې به پروردګار مونږ مړه کړي او د قیامت پر ورځ به خدای پاک راوچت کړي. د مکې مشرکانو به دا ویل ایزا نبی علیه السلام له یو کافر راغی او یې داسې دغه راواغېسته زوړه ډوکې او په دې ګوتو یې داسې ورجو ویې ته څه وایي چې دا به واپس جمدې کېږي. نبی علیه السلام ورته وی او دا به واپس جمدې کېږي. ایزا کنا عظاما وترابا ائنا لفی خلق جدید او آباؤنا الاولون. دا به واپس جمدې کېږي. الله وی بالکل ته به هم جمدې کېږي واپس تا دا پلار او مور به واپس جمدې کېږي چې کوم ذات د نیست نه د نیش نه شته ته انسان راوستی شي او د یو نطفې نه د یو رکوټې چینجي نه خشته انسان جوړولی شي نو چې دا کومه ډانچه چوره ده غوښه پرې نشته صرف هډوکي دي هغې نه واپس جمدې کولی شي که نه شي جمدې. الله پرې قادر. ځای چې ځو تماشه ووینو د ملګري ووینو دې ته مخکې د بادشاه وزیران ورپسې دي غار نه رالل وی تاسو داسې وکړئ تاسو په دې غار یکدم مور دی ملګري به مې ویریږي وی به چې دا خو دې ټانوس راغی زه ورځم چې راولې پوی کم ده وی ډېره ښه ده دی په غار وردن نه شو. ملګرو ته یې وی چې یروره څونه موده به وی یو شپه څونه موده به یا بل وی سره وی 309 سالم نیکبختو خوب کړی دی. اسینګه ټوله قصه یې ورته وکړه. بادشاه راغلی سره د وزیرانو او بادشاه مسلمان دی وزیران مسلمانان دي ګرجي جوړې دي د الله عبادت پکې کېږي. دی راووتل واپس راغلل چې راووتل د ټولو سره ملاقات وشو د بادشاه د ټولو سره ملاقات وشو او بیا دی بادشاه ته ووایي چې بس دا مهرباني وکړې مونږ به راځو تاسو له خو تاسو مونږ پرېږدئ خپل غار ته دی کې مونږ 309 سال پاتې شو. الله دلته په مونږ د خپلو رحمتونو انتها کړې ده ځکه د الله نه یې غوښتې دا وه الله نه وی ربنا آتنا من لدنک رحمتا د هغې غار ته چې کله ننوتل د الله نه دا سوال کوي ربنا آتنا من لدنک رحمتا وهیئ لنا من امرنا رشدا. خدایا منګه باندې رحمت نازل کړي او زمونږ په دې لاره کې پروردګاره مونږ ته سلوک هدایت او نیغه لار نصیب کړي. نو زمونږ هغه دعا خدای قبوله کړه مونږ به دې غار ته رانو ځای به هم دی بیا به راځو درله هغې غار ته چې څنګه ننوتل پروردګار ته سا وویستل فورا په الله خوب راوسته او پروردګار ته سا وویستل. الله مړه کړل چې بادشاه سره د کارنده او تاسو اوس چې سړي خو رانوتل سړي پراته دي مړه پراته دي. نو بادشاه هلته بیا جومات جوړ کړی دی په هغه ځای باندې جومات یې جوړ کړی دی. اوس دا غار کوم ځای کې دی نو د علماو پکې لوی اختلاف الله خو یقین پته نه لګي الله ته پته لګي. څوک وایي چې پرون کې یو غار دی پرون کې او هغې کې یو غار دی تفسیر قرطبي لیکلی دی په هغې کې د 21 سړو ډانچې پرتې دي تفسیر قرطبي لیکلی دی او دا امام قرطبي دا د غرناطې ښار سره تعلق لري اندلس کې غرناطه یو ښار دی دا تفسیر امام قرطبي د هغې کلي سره تعلق لري او دی پخپله لیکي چې ما پخپله لیدلی دي چې د 21 کسانو لاشونه پراته دي. څنګه لاشونه داسې ډانچه چې ستا غوښې هډوکي د ټولو سره یو شانتي وي هم غوښه شته هم هډوکي شته او بعضې داسې ډانچې دي چې غوښه پرې نشته او صرف هډوکي دي خو دې یقین نه کوي وی اس پتن لګي چې دا څوک دی. غار هم شته د جومات آثار هم شته ممکن ده چې دا هغه کسان وي نور حقیقت ته رب العالمین خبر دی. حضرت ابن عباس رضی الله عنه وی چې د حضرت معاویه رضی الله عنه سره یو جهاد نه لاړم وی چې لاړم نو وی خلک وی چې دلته کې یو غار دی او په هغې کې اصحاب کهف دي. نو وی حضرت معاویه صاحب وی چې وردن کېږو چې تماشې وکړو چې څنګه دي وی ما ورته ووی چې نه مه وردن کېږه ځکه قرآن شریف کې رب العالمین فرمایي الله قرآن شریف کې فرمایي چې تحسبهم ایقاظا وهم رقود ته پې ګمان به دا کوې چې دا ویښ دي داسې پراته دي او د وده دي ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال ویزې ښي او ګس طرف ته اړوم راړو وکلبهم باسط ذراعیه بالوسید او سپې د غار په درشل باندې څنګلې خورې کړي دي پروت دی لو اطلعت علیهم لولیت منهم فرارا
ولملئت منهم رعبا که ورلی کنه نو د یارې نه به دې زړه ډک شي به پکې راوتښتې نو الله قرآن شریف کې داسې وایي نو مو ور نشي ورتلی که ورلی نو روب به در باندې راشي حضرت معاویه صاحب ویل نه ابن عباس خامخا څوک ور دننه بوم چې پته ولګي نو یو څو کسان یې ور دننه کړل نو چې ور دننه کړل نو خدای یو سیلی راوسته داسې سیلی په دې غار کې دننه راله چې دې واپس راووتی راوتښتېدی دا د ابن عباس رضی الله عنه رایه ده شام کې یو غار دی شام کې په هغې غار کې دننه د مړو لاشونه پراته دي او د سپي لاشه مو سره شته لیکن ما ته چې څونه پورې اندازه ده نو څونه اندازه ده نو په اردن کې د عمان سره خوا کې یو غار شته اردن کې او ما ته مخکې ویل چې یو قاري صاحب په خپله خبره وکړو زه د حسن قیرت مقابلې ته تللی وم اردن ده نو هغې غار ته زه په خپله ورغلی نو په هغه غار کې دننه لاشونه پراته دي او دا غار دوی سي دي نیم یو طرف ته دی نیم بل طرف ته دی نو په هغې کوم څه لاشونه پراته دي او دا غار دا اردن والا مفتی شفیع صاحب رحمت الله علیه لیکلی دي چې دا په 1963 کې خدای شوې ده نو هغې کې دا پیدا شوې ده